ګرانو دوستانو هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او د صحت جامې مو په تن وي. نن غواړم تاسو ته داسې طریقه در وښیم چې څنګه خپل ډیلیټ شوي عکسونه پخواني بیرته راپیدا کړئ. هیله ده چې ویډیو تر پایه پورې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د هر څه نه مخکې موږ راځو ګالري ته. دا ګالري ده دوستانو، دا موږ په دې باندې کلیک کوو. وینئ دوستانو زما هلته ډېر عکسونه وو، هغه ډیلیټ شوي دي، خو زه غواړم هغه بېرته راپیدا کړم. دوستانو دا دی، دا هم ډیلیټ شو، دا دی دوستانو، دا هم ډیلیټ شو. دا یې ما په کار و، خو اوس مې په کار شول. زه غواړم چې دا بېرته راپیدا کړم دا عکسونه. نو زه څنګه کولی شم او چېرته یې راپیدا کړم؟ نو موږ په دغو دریو ټکیو باندې کلیک کړو. او وروسته په دغو اووم دی که اتم اپشن دی، په دې باندې کلیک کړو. ټرش ورته لیکلي دي، ټرش دوستانو. دغه دی دوستانو، زما عکسونه ټول دلته راغلي دي. اوس مې دغه دوه عکسونه ډیلیټ کړل، دا یې دلته راغلي دي. دوستانو که غواړئ بېرته د عکسونه ګالري ته راولئ، نو تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ، هیسټوري. دوستانو دا بېرته ګالري ته راغی دا عکس مې، او غواړم چې دا عکس بېرته راولم. دا هم ګالري ته بېرته راغی. نو همدا نور عکسونه دي، که غواړئ بېرته یې ګالري ته راولئ، نو تاسو بېرته هیسټوري کړئ. او دوستانو هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي او تاسو ته په درد وخوري. دا د عکسونه هم دلته راغلله په کامیابۍ سره. او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. خدای پامان. تر بیا، الله مو مل شه.